أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة 45 نمبر آیت. رب عز وجل د بني اسرائیل قوم ځینې هغه پیښې بیانوي چې د عبرت ډکې دي او خپل بني اسرائیل قوم دوی ته هم خطاب دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو ته باطل اعلانوي، حق یې پټوي. رب عز وجل ورته هغه انعامات اعلانوي چې پر دوی باندې یې کړي وه. کله چې رب عز وجل فرعونیان هلاک کړل او دوی ته په بحر قلزم کې د وتلو لار برابر کړل، نو یو ډېر لوی میدان و چې د تیه میدان، د تیه دشته ورته ویل کېده. په دې د تیه په دشته کې دوی واوسېدل. الله عز وجل د دغه تیه په میدان کې پر دوی باندې وریځ مقرره کړل. تکه سپینه وریځ به راله، کله به ورځ سوه، د دوی څخه یې به د لمر شغلې او د لمر وړانګې دامن او دا د لمر وړانګې چې به خلک په تکلیف کول، الله جل جلاله ځینې وساته. د دا یادونه الله عز وجل وظللنا علیکم الغمام، پر تاسو باندې مو وریځ سورې وګرځاوه. او کله چې به شپه سوه، تیاره به سول، لکه دا اوس ټوپان داسې سپین څراغان به الله جل جلاله د شپې پیدا کړل. دوی به هر شی جلا جلا لیدي، لار به یې لیدل، د خوراک لوښي او د خوراک ځایونه، د خوب ځایونه، دا به هر څه جلا جلا او واضح لیدل. د شپې به دا رڼا الله ورته راوستل. او بل دا چې الله جل جلاله به د کوچنیو دانو په څیر، یا لکه په دا پسرلي کې چې یو قسم کوچنی ژلې کېږي، ډېر کوچنی غټې ژلې، هغه نه، په دغه اندازه باندې به داسې یو قسم خواړه پر دوی باندې اورول چې هغه ته یې من ویل. دغه خواړه دا به داسې کوچني دانو په څیر پر دوی باندې اورېدل. تر شیدو به سپین وه او تر دې کلکو مستو په څیر به ګاټه وه او خوند به یې د اصلو په څیر و، بلکې تر اصلو خواږه وه. داسې شیان به د شپې پر دوی باندې اورېدل. سهار به ښه پرېمانه پراته وه، بیا به دوی په لوښو کې را اخیستل. او یو قسم مارغان الله جل جلاله دوی ته راوستل، لکه کرکان داسې مارغان وه. دغه مارغان به راتلل، د دوی سره د خیمو په شاوخوا کې به ښه ډېر وه. دوی چې به نیول، هېڅ به یې نه ځنځغستل. دوی به دغه مارغان نیول، بیا به یې حلالول، سره کول به یې، بیا به یې دغه غوښې او هغه من دا به یې سره ګډول. یو ډېر عجیبه خونداره مزیداره خوراک به ځینې جوړېدي. دا د الله عز وجل د لوري څخه دوی ته مقرر سو. او دا یې ورته ویل چې تاسې پر دې خوړو باندې شکر وباسئ او دا خواړه دومره قدر پخوئ، تاسې بس سي او حرص مه کوئ. په دې کې دا د حرص ماده وه چې هر ماښام به یې خواړه پاخه کړل، یو څه به یې ډېر پاخه کړه، سهار ته به یې کښېښول. ولهسې نه چې سهار بیا شی نه وي، هغه د الله شان و چې دوی به شی سهار ته کښېښوي، هغه به خامخا ورسېدی، د دوی په ښه به نه و. بیا هم د عبرت نه ځینې اخلي. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل ته دا غټه ډبره په دې خپله لکړه باندې ووهه. موسی علیه السلام چې هغه غټه ډبره په خپله لکړه باندې ووهل، د دې ډبرې څخه 12 چینې بهاندې سوې. دوی به اوبه ځینې څښل. دا بل امتیاز او انعام و چې الله عز وجل دوی ته ورکړ. یو بله پیښه دا وسوه، دا پیښې د دوی غیر مرتبې الله جل جلاله ذکر، هغه مخکې وروسته کړې ده او د منځ هغې مخکې کړي یا یې مخکې وروسته کړي. پرون مې هغه وجهه بیان کړه چې دوی دغسې ځینې کسان یې ناشکره او پر کوږو لارو تلونکي وه. دا د دوی د کوږوالي او د دوی پر کوږ
خوږو لارو د تللو دپاره په دې وجه باندې الله عز وجل دا کیسه ګډه وډه راوړې. وظللنا علیکم الغمام دا موضوع مخکې پیښه سوې. تر دې وروسته بیا دا خبره پیښه سوې ده چې موسی علیه السلام د تور غره ته تللی، خو د تور غره خبره مخکې سوې ده، د دې د وریځې خبره وروسته. د امان سلوا چې پر دې باندې مقرر سوي دي دا پیښه مخکې سوې ده. دا چې بیا دې د ګیلګي عبادت شروع کړی دی هغه پیښه وروسته سوې ده. خو دلته په بیان کې سره مخ ته او وروسته الله عز وجل فرمایلی دي په دې کې نور حکمتونه هم ستا، یو حکمت یې دغه دی. دوهمه پیښه دا وسوه چې موسی علیه السلام ته خپل قوم معلوم چې زما قوم په هر شي کې شک کوي، په هره خبره کې چون و چرا پیدا کوي. نو کله چې لوی رب عز وجل د تور وادي ته وغوښتي چې راسه زه د هدایت کتاب در کوم، نو د خپل قوم د هرې قبیلې څخه شپږ نفره مشران جلا کړل. د قوم 12 قوم و 12 قبیلې و، نو د هر قوم څخه شپږ مشران جلا کړل چې ټول 2 نفره سوه. په دې 2 نفرو کې هم بیا موسی علیه السلام 2 نفره په یو څه وجه باندې پاته کړل، 2 نفره یې د ځانه سره بوتلل. کله چې د تور غره ته ورسېدی موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړلې، کتاب یې ورک. بیا موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله ته و دغه 2 نفرو ته خپله غږ ور وکړه، خطاب ورته وکړه چې دغه موسی علیه السلام زما پیغمبر دی او دا کتاب مې دته تورات ورکي، دا ستاسې او ستاسې د قوم دپاره هدایت دی. بیا به دا کسان هلته زما سره جنجال و مخالفت نه کوي چې دا کتاب تا د ځانه جوړ کړی دی. د 2 نفره به ټول زما شهیدان یې چې و موږ په خبر یو دا کتاب الله ورکي، الله موږ ته هم حکم وکي، دوی ته هم حکم وکي، نو بس دغه کتاب دغه دی تاسې عمل ورباندې کوئ. رب عز وجل و دې 2 نفرو ته خطاب وکي، ولې زما بندګان موسی علیه السلام ته چې کوم کتاب ورکي دا ستاسې د هدایت دپاره، تاسو ټول پر ده شاهدان سئ. هلته بیا قوم ته صحیح شاهدي ادا کوي چې ای قوم ټول تاسو مکلف یاست په دې قرآن به عمل کوئ. دوی چې دا خبرې واورېدلې دستي موسی علیه السلام ته وجوړېدل چې دا خو هسې د غره څخه غږ راتلی، موږ څه خبر یو چې دا اوس د الله غږ و که هلته تا یې څوک پټ کړی و. دا خبره موږ هغه وخت منو چې الله عز وجل موږ خپله په خپلو سترګو ووینو چې دغه خدای دی او دغه یې خبرې. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. کله موږ تا ایمان نه راوړو، کله ستا خبره نه منو. د دوی دا خبره ډېره غټه بې ادبي وه، ځکه دا خبره دوی د غرض پر بنیاد کړې وه. که نه نو موسی علیه السلام هم یو وخت دا غوښتنه کړې وه، یا الله زه غواړم چې تا ووینم. الله عز وجل ورته وفرمیل لن تراني، په دنیا کې مې نسه لیدلی. خو د موسی علیه السلام غوښتنه د محبت پر بنیاد وه او د دوی غوښتنه د غرض او د کوږوالي پر بنیاد وه. الله جل جلاله ورته په قهر سو ټاکی ورباندې نازله کړل. 2 نفره ټول مړه سو. کله چې مړه سوه موسی علیه السلام په زارۍ سو، ول یا الله ته لوی رب یې، ته پر هر څه قادر یې، دا زما داسې بدبخته قوم دی، یا الله که زه ورسم دا ټول قوم ما ته وایي چې د 2 نفره دې بېولي وه، دا ټول تا وژلي، دین خو نه را سره مني، تا خو نه را سره مني، د دې قتل اتهام هم را باندې را اړوي. یا الله ته زما دا یو خواست او دا یوه دعا قبوله کړې، یا الله دا خلک را ژوندي کړي. الله جل جلاله بیا د دعا قبوله کړل. هغه 2 نفره یې ټول ورته را ژوندي. موسی علیه السلام چې سره د دې 2 نفرو سره د تورات خپل قوم ته راغلی، قوم یې په بله بدبختي اخته سوي چې په پرون درس کې مو وویل. هغه بدبختي څه وه؟ ټولو نه بلکې ځینو د ګیلګي عبادت شروع کړی. سامري ګیلګی جوړ کړی او د بني اسرائیل قوم دغه حرام مال چې دوی د فرعونیانو سره راوړی و، هغه ګېڼې سره زر و سپین زر هغه یې ویلې کړي وه، یو ګیلګی یې ځین جوړ کړی و او د جبرائیل علیه السلام د آس تر پښو لاندې پاکه خاوره یې پکښې پوکلې وه، ګیلګي ځین جوړ سوی و، رمباړې یې وهلې. سامري ورته ویلي وه چې راځئ د موسی علیه السلام څخه خدای ورک دی، نعوذ بالله، دا دی خدای، راځئ عبادت. دلته خلک 3 ډلې سوې. یوه ډله هغه سوه چې په ښکاره یې د دې ګیلګي عبادت شروع، ګیلګي ته به یې سجدې کولې، ولو دا خدای دی. 2مه ډله هغه سوه چې اعلان یې وکړي چې نه دا خدای نه دی، ګیلګی وګوره، خدای جوړېدل وګوره، په خپل لاس مو جوړ کړي دي، دا هم خدای سي. ساده رمباړې وي، خبرې نه سي کولی، دا هم خدای جوړېدای سي. نه دا خدای نه دی. په خدایي یې هم نه مانئ او دا کسانو چې عبادت ورته شروع کړی و هغو ته هم دعوت شروع کړي چې مه کوئ د خدای پر لاس تاسې پوه سئ، ګیلګی څنګه خدای سي. خپله یې هم عبادت نه ورته کاوه او دا نور خلک یې هم منع کول. 3مه ډله دا سوه چې موږ خو ګیلګي ته عبادت نه کوو، ګیلګی خدای نه بولو، په چا کار هم نه لرو، که څوک کوي ودې کوي که نه کوي نه کوي، هر څوک په اوسه خپل کار. موسی علیه السلام چې سره د 2 نفرو راورسېدی نو بیا 2 پیښې وسوې.
یوه پیښه دا وه چې پر دې خلکو باندې سزا تطبیق سوه او بله پیښه دا وسوه چې موسی علیه السلام و قوم ته اعلان وکړي چې ای زما قومه زه تللی وم رب عز وجل د هدایت کتاب راکړي په دې کتاب به تاسې عمل کوئ ګورې زما د خبرې دپاره تاسې د قوم د اویا نفره شهیدان به شهیدي ادا ونیسئ مشرانو تاسې ووایاست چې دا کتاب د الله د لوري سما ته راکړل سو که یا او الله عز وجل څنګه وفرمایل دا مشرانو ورته وویل چې دا کتاب موسی علیه السلام ته د الله عز وجل د لوري ورکړ او په دې کتاب کې ښه ډېر احکام دي او الله عز وجل موږ ته وفرمایل چې په دې کتاب باندې عمل وکړي هغه ښه احکام هغه اسانه احکام تاسې په وسه دي هغه ټول پوره کړي خو که ډېر سخت احکام پکښې و هغه خیر دی که مو کول که مو نه کول درواغ یې وویل د هغه مرګ و د هغه شیانو څه عبرت نه وه قوم چې بیا وروسته بیا یادونه کېږي بل ځای الله عز وجل بیان ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه دوی چې ځینې احکام پرېښول چې دا خو څونه ګران دي دا موږ نسو کولی خو مشرانو هم دا ویله چې موږ ته د الله د لوري څخه وویل سوه کوم په وسه نه وه پر سخت یې پرېږدئ الله جل جلاله غر ورباندې راپورته خذوا ما آتیناکم بقوه ونیسئ د تورات عملي کوئ که اوس دا غر در باندې در وغورځومه چې ختان وکم ذره وکم دوی ټول پر سجدو پرېوتل یا الله په سترګو کوئ غر مه راباندې جبرائیل علیه السلام یو غټ غر ورباندې راپورته یو دا د دې درواغ ویل دا خبره پېښه سوه دوهمه خبره دا پېښه سول چې دا کسان دا ګناه یې کړې وه د دې د توبې خبره پېښه سوه توبه به څنګه وي ول توبه ستاسو قبلیږي خو ستاسې توبه په قتل باندې کومو کسانو چې وګیلګي ته سجده کړې ده د هغو کسانو لپاره سزا دا ده باید ووژل شي توبه یې قبلیږي د آخرت د سزا څخه خلاصیږي اما سزا به یې دا وي چې سرونه به یې وهل کېږي وژل کېږي او کم کسان چې د بت عبادت یې نه دی کړی او چوپه خوله پاته سوي دي د هغو دپاره هم سزا شته د هغو لپاره سزا دا ده چې دوی به تورې را اخلي دغه ګناهکاران به دوی وژني دا چې څوک سړی دې ته اړ باسي چې د خپل قوم سړی وژني دا هم یو ډول سزا ده ستاسو وظیفه دا ده چې دغه د مابین ډله پاته سوي یاست تاسې به توری اخلي هغه خلک چې د بوتانو یا د ګیلګي عبادت یې کړی دي هغوی به ټول وژني دا ستاسې سزا او هغه درېیمه ډله چې عبادت یې هم نه و کړی او دعوت یې هم چلولی و هغه ډله خلاص اوس نو سړي ته سوال پیدا کېږي چې د بني اسرائیل قوم خلکو خو پښیماني ښکاره کړه چې یا الله توبه مې ده نو چې سړی توبه وباسي د توبې وروسته بیا هم وژل کېږي د تفسیر علماو په دې کې ډېر تحقیق کړی یوه خبره خو دا ده چې په دغه دین اسلام کې چې کوم سهولتونه دي هغه سهولتونه په نورو ادیانو کې نشته اوس هم په دې یهودیانو نصرانیانو کې داسې عبادات او داسې عادات شته مسلمانان ځینې خلاص الله عز وجل هغه تکلیف نه دی ورباندې اوس هم د عیسویانو پاپ چې څوک جوړېږي هغه به 14 کاله په څا کې تېروي او یو شرط یې دا دی چې هغه به واده نه کړي او په دنیا کې ډېر نعمتونه دي د هغو څخه به محروم وي نه وي دا چې اوس د دې دین منسوخ شوی دی هغه د پخوا سلسله پاته ده اوس هم دا کار شروع دی خو اصلا دا مسلمانان داسې یو قوم دی چې دا کفار یې ټول په اتفاق دشمنان دي او یو کافر چې د دنیا په یو کنج کې خبره وکړي دا ټول خلک ورسره بدرګه چې او دا ټول کافران ورسره بدرګه کړي چې او مسلمانان داسې دي که نه نو په دې عیسویانو یهودیانو کې داسې اعمال شته چې نه یې عقل ایجابولی سي نه یې نقل ایجابولی هغه هېچا نه دي دا د ټولې دنیا کلیساوي چې هر څونه دي عیسویان د نفوسو په شمېر کې تر مسلمانانو ډېر دي اوله غټه شمېره په دنیا کې د عیسویانو دوم مسلمانان دا ټولې کلیساوي چې دي په اتفاق د ټولې دنیا خلک خبر دي چې هلته د دوی پاپان اوسېږي او د پاپانو لپاره شرط دا دی چې دوی به ودونه نه کوي او هلته بیا ځینې ښځې هم د عبادت دپاره او دا ټولې کلیساوي ټوله دا وایي چې دوی په اخلاقي فساد کړي دي هلته پر ښځو جنسي تېری سوی دی هلته پر نارینهو بېژرو خلکو جنسي تېری سوی دی په دا ټولو شیانو باندې ټوله دنیا خبره ده مګر تاسې به یې وخت نه واورئ چې په تلویزیون کې ویلي یا یې په یو اخبارو مجله کې ویلي هغه که یو شاز یو نادر چیر یو ځای یو پیښه سوي هغه هم اکثره مصنوعي یو چا د توطیه جوړه سوي په مسلمانانو کې ټول یې پسې راواخلي او ټول ورته وجوړېږي چا یو عکس ورکړی یو ځای په مدرسه کې یو شاګرد پښې تړل سوي ای وګوره دا ظلم شروع دی په مدرسه که نه اوس دا خو دا ټوله دنیا علما بالاتفاق چې د ماشوم دومره قدر وهل حرام دی ماشوم دومره قدر وهل پر بدن یې زخم پیدا نسي او ټپ یې په بدن کې پیدا نسي اړ ته نقصان ونه رسېږي پر سر وهل نه پر سترګو وهل نه پر مخ وهل نه پر لاس باندې چې هغه ماشوم په وبېرېږي دومره قدر وهل شته چې څوک بالغ شو د بالغ دپاره خو نو بیا غیر د قاضي څه بل څوک وهل ورکولی نشي ستا فتوا ده نو اوس که دلته یو ځای یو بېعقل یو څوک پیدا سوی چې هغه عالم نه وي دا خو یو بې پرسو بې پسخاسه ښار دی دلته خو هر څوک هر څه کولی شي هغه که یو ماشوم وهلی یو چا تصویر ځینې اخیستي ټوله دنیا
د بي بي سي د سایډ سرچینې ولې بیا تر ادنا پورې ټول په خبر او که د یو اخلاقي فساد یوه جزي خبره چیرې د یو ادارې د خوا که هغه په مدرسه پورې تړلي که په مسجد پورې تړلي دا راپورته سي ګرده دنیا وایي په لو هلک یو تعویزګر ملا و دغسې یو موضوع پیښه سوې وه د یوې ښځې او دا اکثره داسې وي چې قصدن یو چل ورته کښېږدي یو فریب ورته کښېږدي بدنامې کړي د هغه ملا خبره بیا څوک نه اوري وایي تعویزګر ملا و د هغه خبرې نه رااخلي هغه د مقابل لوري خبرې رااخلي تاسو پسې وګورئ چې هغه د ځان دفاع وکړي چې دا زما دپاره یو فریب جوړ سوی ګرده وایي او دا تمام ځایونه ادارې چې دي د دې فاحشخانو د دې سیکولر خلکو د نر و ښځې ګډې سره شل اخلاقي فسادونه چې په ویلو یې زه شرمېږم چې زه په خبر شوم دا هېڅوک نه رااخلي اصلا مسلمانان هدف دي په مسلمانانو کې بیا چې هغه څوک د اسلام ټولو احکامو ته وفادار دي هغه هدف په دې وجه باندې دا شان بدنامه کېږي او د دې نورو شانو یادونه هېڅوک نه کوي نو خبره دا ده چې د اسلام په مبارک دین کې سهولت شته هغه سختیانې چې په نورو ادیانو کې شته هغه نشته د هندوانو دین دی تر اوسه پورې په 21مه پیړۍ کې چې دنیا څونه مخته تللې بیا هم د دې یو اصل دی دفتر د غواو په بولو باندې مینې عقل مني که نقل مني داسې یو خبره دا څوک نه رااخلي دا څنګه د عقل خلاف خبرې دي دا څنګه او که چیرې په مسلمانانو کې یو شی پورې تړل سوی یا یو بېدینه انسان دا کار کړی دا نو رامخته دارالعلوم دیوبند بانی مولانا محمد قاسم ناناتوي رحمه الله غالبا ان شاء الله په مسجد کې بوټونه غلا کېدل نو پلټنه شروع شوه چې دا څنګه د یو شی دی ورکېږي او په مدرسه کې په مسجد کې مدرسه او مسجد کې خو طالبان آخر کې یو څوک ونیول سو ورغلی ول مولانا صاحب یو طالب مو ونیو هغه دا کار کوي مولانا صاحب ورته وویل چې نه دا طالب نه دی دا شیطان دی شیطان د طالب په پوښ کې راغلی طالب خو غلا نه کوي که چا غلا کول هغه ته طالب مه وایه نو هغه ته شیطان ووایه چا که ګناه کول هغه طالب نه دی ملا نه دی هغه شیطان دی دا شیطان دی د طالب په پوښ کې راغلی دی ډېر معقول جواب یې ورکړ نو اوس که د ملایانو د طالبانو په جامه کې یا د مدرسو په جامه کې شیطان یو کار وکړ دا ګرده دنیا سره بدرګي دې ته خو ملا مه وایه دې ته خو طالب مه وایه دې ته خو مدرسه مه وایه دا خو د شیطانانو یو اډه ده نو د شیطانانو په اډه باندې غواړي مدارس بدنامه کړي د مدارسو موقف د مدارسو فتوا د مدارسو منهج د مدارسو اخلاق د طالبانو تربیه دا تقاضا کوي یا هغه نه وایي خیر بېرته خپلې خبرې ته راځم نو یو خو د اسلام په مبارک دین کې سهولیات شته په پخوانیو دینونو کې سختۍ دوهمه خبره دا ده چې د اسلام په دین کې هم ځینې داسې احکام شته چې توبه یې هغه وخت قبلیږي چې مرګ راشي دا زموږ د مذهب او زموږ د دین د ټول امت مسلمه دا حکم دی که چیرې یو سړی واده والی او زنا وکړي قاضي کولی سي چې شهیدان طلب کړي او د شهیدانو تر طلب وروسته د سړی سنګسار کې په سنګسار کې مرګ راځي اوس دا چې دی زناګاره دی توبه وباسي او د توبه اعلا قبلوي خو د وخت قاضي او د وخت حاکم به دی اتمن سنګساروي تر سنګسار وروسته بیا د توبه قبلیږي لري په اسلام کې یو حکم شته یو سړی دی قتل یې وکړي دی غواړي توبه وباسي توبه یې قبلیږي په دې شرط باندې چې دی قصاص کړل سي دی هم د هغه مقتول په بدله کې ووژل سي بیا یې توبه قبلیږي د دې قریبانو د حق اخلاصیږي که څه هم د مقتول حق پاتېږي اخرت وعلى كل الحال داسې مسائل شته نو په دوی کې بیا دا وه چې یو څوک مرتد سي د مرتد یا د زندیق د دې توبه په دې شرط قبلېدله چې وبوژل سي راځو د آیاتو ترجمې ته دا څو پیښې چې سوي وې د دې یادونه الله عز وجل په دې آیاتو کې کړې ده وإذ هغه وخت د یادولو وړ دی قال چې وویل موسی علیه السلام وویل قومې خپل قوم ته وویل یا قومې ای زما قومه انکم یقینا تاسو ظلمتم تاسو ظلم کړی دي انفسکم پر خپلو ځانونو باندې یو څوک چې د دین څخه ولاړ سي باطل ته ورسي دا په حقیقت کې پر ځان ظلم دی الله ته تاوان نه رسي باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو ګیله ګیلره چې ګیلګۍ مو په خدای نیولی دي فتوبو فستاسو توبه وباسي الی بارئکم وخپل رب ته فاقتلوا انفسکم خپل ځانونه ووژنئ ځینې دې ستاسو ځینې ووژنئ ذالکم دغه کار چې دی تاسو ته وایم خیر دی لکم ستاسو دپاره ګټه د ستاسو لپاره
عند بارئکم پنیز در رب ستاسو، ستاسو رب، ستاسو خدای، ستاسو خالق چې ستاسو د پاره څنګه فیصله کړې ده دا ستاسو د پاره خیر. فتاب فس قبل ول د توبې وکړه الله جل جلاله علیکم پر تاسو باندې. تاب د تاب توبې نسبت چې الله ته وسی مراد ځنې رجوع د رحمت ته او د توبې قبل ول. فتاب علیکم رجوع د رحمت وکړه الله پاک پر تاسو باندې، تاسو توبه یې قبول کړه. انه یقینا دغه الله چې دی هو دغه الله التواب زیات توبه قبل انکی الرحیم زیات مهربان دی. دا پایوه پیشه دوامه پیشه چې هغه د اویانو پرو خبره وه. و اذ هغه وخت د یادولو وړ دی قلتم چې تاسو وویل یا موسی موسی علیه السلام لن نؤمن هرگز موږ ایمان نه راوړو لکه تا لره حتی تر هغه وخته پورې نر الله جهرتن چې موږ الله په ښکاره او په ډاګه په واضح ډول لیدلی نه تر هغه موږ ایمان نه در باندې راوړو. موږ ایمان تر هغه وخته نه در باندې راوړو چې الله په ښکاره ونه وینو. رب عز وجل فرمایي فاخذتكم الصاعقه فاستاسو ټکي ونیولاست ټکه در باندې راغله الهي عذاب در باندې راغلی وانتم تنظرون تاسو کتل ټول ووژل سواس. بیا د موسی علیه السلام زاری او دعا. ثم بعثناکم بیا الله جل جلاله وایي موږ تاسې راوپاسولاست بیرته مو راژوندي کړلاست من بعد موتکم وروسته تر مرګ ستاسو لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تشکرون تاسو شکر ادا. او بله خبره دا وه وظللنا او موږ سوري وکړي علیکم پر تاسو باندې الغمامه د وریځې وانزلنا او موږ راکښته کول علیکم پر تاسو باندې المن هغه د فاکهې حلوا غوندې شی والسلوا او هغه د مارغانو غوښې. او بیا مو درته حکم کړی و کلو تاسو خوراک کوئ من طیبات ما رزقناکم د سپېڅلو هغه شیانو څخه چې موږ په رزق در کړي دي. وما ظلمونا او موږ پر تاسو ظلم نه دی کړی ولکن دونه خبره ده کانو ودي خپله انفسهم پر خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم یې کاوه دوی خپله پر خپلو ځانو ظلم کاوه. د ظلم نقطې به اوس راسي وروسته راسي چې دا به یې ویل لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. موږ خدای یوازې دا یو خواړه زموږ نه دي بس موږ ته داسې څه شیان د الله راواستي چې هغه په مځکه کې شنه کېږي لکه ترکاري پیاز دال او بادرنګ و چمبرخیال دا شیان زموږ خوښ دي. نو دا پر دوی په خپله پر ځان ظلم وکړي چې بیا د منو سلوا ورباندې قات دا چې وروسته بیا څه پیښېږي په راتلونکو آیاتو کې راځي انشاءالله څه پیښ سوي دي د هغوی بیان په راتلونکو آیاتو کې راځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.